بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله منده یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپل ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارامه اوسئ او په دې هیله چې خپل درسونه مو هم لوستلي وي، د کورنۍ دندې مو هم ترسره کړي وي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې تاسو هم ګورئ د اسلامي ښوونې او روزنې مضمون ده. لومړی ټولګی عنوان یې څه ده؟ د کعبې شریفه. نن به موږ د کعبې شریفې په اړه باندې ولولو چې زموږ قبله څه نومیږي. څومه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو؟ 9 پاڼه ده او 50 جلسه ده. 5م لوست دی او زما نوم هم رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه نوی لوست پیل کړم، زه غواړم چې د تاسو نه د تیر لوست په اړه پوښتنه وکړم. زموږ تیر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ ستاسو په یاد ده؟ آفرین. زموږ تیر لوست د قرآن کریم په اړه و. موږ تیر لوست د قرآن کریم په اړه باندې مو ولوستل او اوس پوهیږو چې قرآن کریم د چا کتاب ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب دی چې د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شو او دغه کتاب الله جل جلاله موږ ته د څه لپاره رالیږلی ګرانو زده کوونکو؟ موږ ته یې د دې لپاره رالیږلی تر څو چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ د اسلام لوري ته دعوت کړي او د بېرحۍ څخه مو وژغوري. او ګرانو زده کوونکو، موږ دا هم لوستلي وو چې قرآن کریم څو سپارې لري؟ آفرین. قرآن کریم 10 سپارې لري او څو سورې لري؟ 114 سورې لري چې تر ټولو اوږده سوره کومه سوره وه؟ د بقرې سوره وه. موږ د لوست په دې اړه باندې ګرانو زده کوونکو ولوستل. نو موږ په دې باور او یقین لرو چې قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب دی. د دې لپاره رالیږل شوی تر څو چې ټول انسانانو ته لارښوونه وکړي او د بېرحۍ څخه یې وژغوري. دا مو هم ګرانو زده کوونکو لوستلی وو چې کله چې قرآن کریم تلاوت کوو نو د تلاوت پر مهال باید په ټیټ غږ سره یې تلاوت کړو تر څو چې نورو ته مزاحمت ونه شي او باید اودس ولرو، بیا قرآن کریم په لاس واخلو. پرته له اودس نه هېڅکله باید وانه خلو ځکه چې ډېر زیاته ګناه لري. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تیر لوست. هیله ده چې زده کړی مو وي. اوس راځو په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست ګرانو زده کوونکو څه ده؟ زموږ نوی لوست کعبې شریفه. نن به موږ د کعبې شریفې په اړه باندې ولولو او پوه به شو چې زموږ قبله څه نومیږي. خو مخکې له دې چې زه نوی لوست پیل کړم ګرانو زده کوونکو، زه غواړم چې د تاسو نه یو پوښتنه وکړم. آیا تاسو ماته ویلی شئ چې زموږ قبله څه نومیږي؟ او یا هم موږ لمونځ کوم لوري ته کوو؟ ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې یو ځای یې زده کړو او ویې لولو چې زموږ قبله څه نومیږي او موږ لمونځ کوم لوري ته کوو. د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې به ووایو چې زموږ قبله کعبې شریفه نومیږي. زموږ قبله څه نومیږي؟ زموږ قبله کعبې شریفه نومیږي. او موږ ټول مسلمانان لمونځ کومې لوري ته کوو؟ نو د دې په ځواب کې به هم ووایو چې یوازې موږ نه بلکې ټول مسلمانان د کعبې لوري ته لمونځ کوي. ټول مسلمانان کومې لوري ته لمونځ کوي ګرانو زده کوونکو؟ د کعبې لوري ته لمونځ کوي. او ولې ټول مسلمانان د کعبې لوري ته لمونځ کوي؟ ځکه چې کعبې شریفه د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی او الله جل جلاله موږ ته ویلي چې کله موږ چې لمونځ کوو باید د کعبې لوري ته لمونځ وکړو. کعبې شریفه د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی او د الله جل جلاله کور دی. نو ځکه ټول مسلمانان کله چې لمونځ کوي د کعبې لوري ته درېږي او لمونځ کوي. تاسو خپل مور او پلار ته پام کړئ کله چې هغوی لمونځ کوي کوم لوري ته درېږي؟ هغوی هم کله چې لمونځ کوي د کعبې لوري ته درېږي. او یا هم کله چې ستاسو کور ته یو میلمه راځي او وغواړي چې لمونځ وکړي، لومړۍ پوښتنه کوي چې کعبه کومې لوري ته ده یا قبله کومې لوري ته ده. نو تاسو قبله ورښیي یا ستاسو مور یا ستاسو پلار، بیا هغه میلمه هم د هغې په لوري باندې لمونځ کوي، یعنې د کعبې په لوري لمونځ کوي. ګرانو زده کوونکو، کعبې شریفه د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی او د الله جل جلاله کور دی. نو ځکه موږ ټول مسلمانان کله چې لمونځ کوو د قبلې لوري ته یعنې د کعبې شریفې لوري ته درېږو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس مو خپل کتابونه راوباسئ
په کتاب کې مو 40مه پاڼه د ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو هم ګورئ 5م لوست کعبې شریفه. دا متن مو تاسو یو ځل له مخې ولولم ګرانو زده کوونکو. تاسو ورته ښه پام وکړئ او بیرته له ځان سره تکرار کړئ د دې لپاره چې ستاسو ښه زده سي. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس ورته غوږ ونیسئ. 5م لوست کعبې شریفه. زموږ قبله څه نوم لري؟ زموږ قبله کعبې شریفه ده. کعبې شریفه په کوم ځای کې واقع ده؟ کعبې شریفه د مکې په ښار کې واقع ده. موږ په لمانځه کې کوم لوري ته درېږو؟ موږ په لمانځه کې د کعبې شریفې لوري ته درېږو. یو ځل بیا هم درته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. 5م لوست کعبې شریفه. زموږ قبله څه نوم لري؟ زموږ قبله کعبې شریفه ده. کعبې شریفه په کوم ځای کې واقع ده؟ کعبې شریفه د مکې په ښار کې واقع ده. موږ په لمانځه کې کوم لوري ته درېږو؟ موږ په لمانځه کې د کعبې شریفې لوري ته درېږو. ګرانو زده کوونکو دا تاسو یو ځان سره څو ځلې بیا هم ولولئ تر څو چې ښه یې زده کړئ او هیر مو نشي. نو څنګه مو چې ولوستل ګرانو زده کوونکو چې کعبې شریفه په کوم ښار کې ده؟ کعبې شریفه ګرانو زده کوونکو د مکې په ښار کې واقع ده. د لومړي ځل لپاره د آدم علیه السلام په واسطه جوړه شوه. د هغې وروسته کعبه د نوح علیه السلام په طوفان باندې ورانه شوه ګرانو زده کوونکو. خو ابراهیم علیه السلام پوهېدو چې کعبې شریفه د مکې په ښار کې واقع ده. څه یې وکړل؟ د لوی خدای په امر باندې د 2یم ځل جوړولو لپاره یې نیت وکړ. ځکه چې غوښتل ټول مسلمانان د عبادت کولو لپاره یو ټاکل شوی ځای ولري، یو ټاکل شوی ځای ورته جوړ شي. نو هغه څه وکړل؟ د کعبې شریفې په جوړولو باندې پیل وکړ. خو مخکې له دې چې د کعبې شریفې په جوړولو باندې پیل وکړي د الله جل جلاله څخه یې وغوښتل تر څو چې د کعبې شریفې د جوړولو ځای ورته وټاکي. نو جبرائیل علیه السلام د الله جل جلاله په امر باندې ځمکې ته ځمکې ته راغی او هغه مخکنی ځای چې کعبې شریفه د اول ځل لپاره پکې جوړه شوې وه هغه ځای ورته نښاني کړ چې کعبې شریفه پکې جوړه کړي. نو کعبې شریفه د چا په واسطه جوړه شوه ګرانو زده کوونکو؟ کعبې شریفه د 2یم ځل لپاره د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې جوړه شوه. کعبې شریفه د 2یم ځل لپاره د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې جوړه شوه. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړله نو دغه دعا یې وکړه چې ای لویه خدایه زموږ توبې قبولې کړه او موږ ته تا د عبادت کولو طریقه را زده کړه او داسې یو پیغمبر راولېږه چې دغه ټول انسانان ښې لارې ته دعوت کړي، دوی ته د اسلام لاره وښیي، د اسلام لارې لارښوونه ورته وکړي. نو الله تعالی څه وکړل؟ یو پیغمبر یې راولېږه چې هغه پیغمبر څوک و؟ هغه پیغمبر ګرانو زده کوونکو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخرنی پیغمبر دی. کله چې کعبه شریفه جوړه شوه نو ټول مسلمانانو قبله هم کعبه شریفه شوه. په لومړی وختونو کې ګرانو زده کوونکو کعبه شریفه د بوتانو ځای هم و، یعنې په کعبه شریفه کې کافرانو څه کول؟ بوتانو ته عبادت کوو. خو کله چې د اسلام دین راغی نو دغه ځای یوازې او یوازې د مسلمانانو د عبادت ځای شو او یوازې مسلمانان پکې عبادت کوو چې تر اوسه هم مسلمانان پکې عبادت کوي. هر کال کې یو ځلې کعبې شریفې ته ځي او زیارت یې کوي، هغلته د الله تعالی عبادت کوي. ګرانو زده کوونکو په کعبې شریفه کې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. په کعبې شریفه کې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. هر څوک چې وسې لري، توان لري، نو یو ځلې باید د کعبې شریفې زیارت وکړي، یو ځلې باید کعبې شریفې ته لاړ شي. ځکه چې کعبې شریفې ته تلل یا هم د کعبې شریفې زیارت کول د اسلام 5م رکن دی.
موږ د اسلام رکنونه لوستلي وو او الله تعالی د اسلام 5 رکنونه په ټولو مسلمانانو باندې فرض کړي وو چې هغه 5 رکنونه کومو ګرانو زده کوونکو؟ هغه 5 رکنونه ګرانو زده کوونکو دغه د اسلام 5 ارکان یا د اسلام 5 رکنونه دغه دي ګرانو زده کوونکو چې لومړی یې د طیبې کلمه ده، دویم یې لمونځ کول دی، دریم یې روژه نیول، څلورم یې زکات ورکول او پنځم یې حج کول چې الله تعالی په ټولو مسلمانانو باندې دغه 5 رکنونه فرض کړي دي. او د کعبې زیارت کول هم په موږ ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. په هر کال کې ګرانو زده کوونکو ټول مسلمانان د نړۍ ګوټ ګوټ څخه د الله جل جلاله عبادت کولو لپاره په کعبې شریفه کې راغونډیږي او د الله جل جلاله عبادت کوي. څوک چې د کعبې شریفې عبادت وکړي، د کعبې شریفې زیارت وکړي ګرانو زده کوونکو، نو د هغه ټولې ګناوې پاکیږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ ته لازمه ده چې کله چې موږ لمونځ کوو باید د کعبې په لوري ودرېږو، ځکه چې کعبې شریفه زموږ قبله او د الله جل جلاله کور دی. یوازې لمونځ کول نه بلکې ډېر کارونه دي چې باید د قبلې مخې ته وشي، د کعبې په لوري باندې وشي، او ځینې کارونه دي چې باید د قبلې مخې ته یا د کعبې لوري ته ونه شي، چې انشاءالله په راتلونکي لوست کې به یې تاسو ته زه په دې اړه باندې ولولم، تاسو ته به یې تشریح کړم، تاسو ته به یې در زده کړم چې کوم کارونه باید د قبلې مخې ته وشي او کوم کارونه باید د قبلې په مخې باندې ونه شي. دا به بخیر په راتلونکي لوست کې ګرانو زده کوونکو یو ځای به یې ولولو او زده به یې کړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم درته تکراروم، زموږ قبله کعبې شریفه نومیږي. کعبې شریفه د مکې په ښار کې واقع ده چې د لومړي ځل لپاره د آدم علیه السلام په واسطه جوړه شوه او وروسته له هغه نه د ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې د دویم ځل لپاره جوړه شوه. کعبې شریفه زموږ قبله او د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. ټول مسلمانان باندې لازمه ده چې کله چې دوی لمونځ کوي باید د قبلې مخې ته یعنې د کعبې شریفې لوري ته ودرېږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړی مو وي، بیا یې هم له ځان سره تکرار کړئ د دې لپاره چې هیر مو نه شي. نو تر راتلونکي لوست پورې ګرانو زده کوونکو تاسو په لوی او بخښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.